بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه زمونږ د ټول لر او بر ملي مشر منظور پښتون او د هغه سره راغلي مشران چې څومره په قافله کې شامل دي، مومند دي جنسۍ ته دوی ته په راتګ باندې خوش آمدید وایم، په خیرالی ورته وایم. دا راپاڅېدلی د دې مظلومه قوم دپاره دی، کوم ځای کې چې د پښتون سره ظلم شوی دی، جبر ورسره شوی دی، دوی د هغې دپاره اواز اوچت کړی دی. هغه که په لر که په بر کې کوم ظلم شوی د هغوی دپاره دوی اوازونه اوچت کړي دي. موږ په دوی باندې فخر کوو چې نن زمونږ د مومندو ځوانانو ته او مشرانو ته دا همت د دې سړي په وجه خدای پاک راکو چې موږ د ظالم ته ظالم ووایو او په ډاګ یې ورته ووایو چې تا راسه ظلم کړی دی. دا خدای پاک موږ ته همت او دې پی ټي ایم او د دې مشرانو موږ ته همت راکو. لکه څنګه چې نظیف لالا په دې باندې بهترینه رڼا واچوله. دا 42 شهیدان زموږ د دې ساپو د سیمې نه چې کله وشولو، په دې کې دا ډېر په بېدردۍ سره شهیدان کړی شولو. په دې باندې موږ مختلفو فورمونو کې اواز اوچت کړی دی چې هغه خلک یې شهیدان کړه چې د لو موسمو او غنم یې لو کول په لاسو کې لرونه ورسره او هغه خلک راوستله او تعداد یې پې پوره کوو، په موږ باندې ظلم او جبر کوو، زمونږ خولې بندولې چې دا ظلم به جاري، خو تاسو به اواز نه اوچتوئ. هغه 42 کسان یې دلته شهیدان کړله او بیا یې په کیمپ کې ورته په اکسیویټر باندې کډه ویستله او هغه یې هلته ښخ کړي وو. کله چې د دې دپاره بار په پینډۍ کې احتجاج وشو چې موږ ته خپل شهیدان راکئ، نو ورته ویلي وو چې یا به پنجاب ته وړئ او یا به چې کوم دی دلته ښخوئ. نن ځکه دا قبرستان دلته جوړ شوی دی او په دې ځای کې دا خلک ښخ دي، خو په دې کې لس هغه کسان چې په الینګار کې کله شهیدان کړه، نو زه ستاسو په علم کې راولمه چې 10 ورځې هغه مرغانو ته او دغه ته پراته وو، د هغې د اخیستلو د قبر د ایستلو ته څوک نه پرېښودل. او هغه مشران دا خبره کوي چې موږ یو څو کسان کله پرېښودو، نو موږ په هغې باندې د لاچیانو بوټي او څه څانګې مانګې راکټ کړې او ګټې مې پې کېښودلې او بیا 2-3 میاشتې بعد یې هغه شهیدان راویستله. دا ظلمونه زمونږ سره په هر کور کې شوي دي، زمونږ ځمکې قبضه شوي، زمونږ په ماینونو باندې قبضې شوي دي، زمونږ سره ډېر ظلمونه شوي دي او انشاءالله تعالی چې د هغې حساب به اخلو. زه یوه خبره صرف کومه مشر ته چې دلته موږ کم د ظلم خلاف راپاڅېدلي، که چېرته که څه هم موږ د پی ټي ایم نوم نه دی او عوامي سطر اوچت شوي، خو موږ دا واضح کول غواړو چې دا صرف د پی ټي ایم خلاف نه دی. پښتون چې په هر شکل یو ځای کېږي او د ظلم خلاف اواز اوچتوي او خپل حق غواړي، د هغې خلاف دي او د هغې دا تازه ثبوت دی چې زه پرون نابل پرون د جیله راوتی یم، 11 ورځې زه په جیل کې خیم سره د څو ملګرو. نو دا زمونږ په هر شکل باندې موږ سره ظلم کوي چې په هر شکل لا یو ځای کېږو، خو انشاءالله تعالی چې موږ د پی ټي ایم ملګري او هر قربانۍ ته ځان تیار کړی دی او تیاري ورته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لاره هم بنده ګاډي ډېر د بوجوال ګاډي راځي. نن موږ راغلي وو په ضلع مومند صافي علاقو کې محمدګټ کې. دلته زمونږ او ستاسو یو مورکۍ یو خورکۍ هغې سره ظلم وشه، جبر وشه. هغه کورانۍ پرون د هغې د خاوند او د زوی ویډیو راغله چې موږ د کام دی زموږ په خبره وغږېږي، موږ نن دوی ته ځان راورسولو. دوی ته مو دا پیغام ورکړه چې موږ در سره یو که جلسه جلوس احتجاج سم ستاسو خوښ وي په سوله طریقه سره ستاسو دپاره موږ دې ته هم تیار یو چې په دې محمدګټ د ټولو پښتنو مشترکه جلسه وشي د انصاف دپاره هر وخت هر کله د دې دپاره. خو په دې لاره چې تېرېدلو د دې د شهیدانو ته دعا د دغه شهیدانو یاد هم ډېر ضروري و. دا زموږ د خاورې د وطن په دې باندې شوي ظلم جبر نښانې دي. دا په دې خاوره باندې د هغه وینې چې بېګناه تویې شولې د هغې نقشې پراتې دي. موږ ته د انصاف یو لوی باب پاتې دی. په لارو په کوڅو په روډونو په هر ځای به ولاړ وو، د خپل وطن خبره به کوو. ځوانانو ته صرف دومره ووایم چې وسلې ونه بالئ، سپین ږیري ته وایم وسلې ونه بایلئ، نوره خبره به بیا کوو. یو ځل دغې ظالمانو ته د خپل مټونه داس کوي، ټول یې پورته کوي. زنده باد.
موږ د دغې جنګونو نه خلاص کړو خدای پاکه زموږ خاوره کې سوله او امن راولي خدای پاکه ضلع مومند کې څومره قومونه پکې آباد دي مومند پسې خدای پاکه عثمان خېلجي ټول تل ښاد او آباد ولري خدای پاکه په اتفاق کې ولري خدای پاکه ټول پښتانه قوم ته اتفاق ورنصیب کړي او د دې اتفاق په بنیاد د خپل وطن د خپل جوړولو همت ورکړي خدای پاکه آخره ختمه په نام زیارت په دا کلمه وکړي لا اله الا الله خدای پاکه